زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د څه لپاره پاکستان ته تللی، له چا سره یې کتلي دي، څه یې ویلي دي، مطلب را سره تر پایه پورې ګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره ولیدل. پاکستان وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له شاه محمود قریشي سره په کتنه کې د افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان هلې ځلې وستایلې. خلیلزاد وروسته له دې چې تر نامعلومې مودې پورې د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډولې، اسلام آباد ته لاړ چې باور کېږي د طالبانو مشران هلته میشت دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خپره شوي خبرپاڼې سره سم ښاغلي خلیلزاد او قریشي د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. پرون زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وروسته له دې وځنډولې چې طالبانو په بګرام هوایي ډګر کې حمله وکړله. خلیلزاد په څو پرله پسې ټویټونو کې ویلي دي طالبان باید وښایي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي، د سولې په خبرو کې لږ ځنډ راولي. نوموړي تېره شپه پر ټویټر لیکلي چې د پنجشنبې د ورځې په خبرو کې پر بګرام د وروستۍ حملې له کبله چې لږ تر لږه 2 کسان پکې ووژل شول او تر 80 زیات ملکي وګړي پکې ټپیان شول، طالبانو ته خپله غوسه څرګنده کړې ده. طالبانو هم په روانو خبرو کې وقفه تایید کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې د بګرام برید د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د تشدد کمیدا ممکن طالبانو د قطر استازي له خپلو مشرانو سره د تشدد د کمیدا په اړه هم مشورې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خپر شوي خبرپاڼې له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته وویل چې پاکستان له پیله په دې باور و چې د افغانستان مسئله د جګړې له لارې نشي حل کېدلی او یوازینۍ حل لارې د خبرو له لارې ممکنه ده. ده همدا راز ویلي دي پاکستان هیله لري چې د امریکا او طالبانو خبرې ژر تر ژره بیرته پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلي خلیلزاد ښاغلي قریشي ته په قطر کې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه معلومات هم ورکړل. د چارو کتونکي وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د نه پرمختګ له کبله خلیلزاد اړ شوی چې پاکستان ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره وګوري چې طالبان د تشدد کمولو او په خبرو کې پرمختګ ته وهڅوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.